سږکال بلخ کې د شاتو په حاصلاتو کې 1.5% کموالی راغلی دی. د هیواد په شمال زون بلخ ولایت کې د نورو کالونو په پرتله سږکال د مچیو د شاتو په حاصلاتو کې په سلو کې 1.5% کموالی راغلی دی. د افغانستان شات د رنګ، خوند او کیفیت له اړخه د نړۍ په کچه لومړی مقام لري، خو مسؤلین وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د تقلبي شاتو واردول د نه معیاري پروسس او د مچیو لپاره د غوره موسمي چاپیریال نشتون هغه لازمي موارد دي چې د مچیو د حاصلاتو په زیاتوالي او بازار موندنه کې لوی خنډونه رامنځته کړي دي. دا 45 کلن سړی طغرل نقشبندي نومیږي او د بلخ ولایت په مرکز مزار شریف ښار کې د مچیو د شاتو فارم لري. نوموړی وایي کلونه کیږي چې د مچیو فارم لري او د شاتو کاروبار کوي. د دې په خبره له خپل کار او زیار څخه راضي دی، خو وروستیو وچکالیو او طبیعي آفتونو یې د دغه کاروبار چارې ټکنۍ کړي دي. مشکلات عمده ماست یگانه مشکلات افغانستان است، خود زنبوردارای ولایت بلخ است. مشکلات دوای استاندارد نداریم. یگانه مشکلات عمده ماست زنبورایی که از نسل‌های دیگه از طریق وارد پاکستان از بعضی ولایت کابل و از طرف ایران است، طرف عسل‌های تقلبی که وارد میشه خود افغانستان. تولید و عسل ما تولید بهترین عسل داریم ما و گمرک‌ها باید بند شود. عسل‌های تولید وطن ما بهترین تولید است و دیگه از نگاه زنبورها است که امراض زنبور اصل تولید میشه و دیگه مشکلات اوندی ماست. بوتل پروسس و بسته‌کندی خود بوتلای ما میباشه. په ورته مهال د مچیو فارمونو کې یو شمېر کارکوونکي کسان وایي خوښ دي چې د هیواد په اوسنیو سختو اقتصادي شرایطو کې ورته د کار کولو زمینه برابره شوې او د خپلې کورنۍ اقتصادي ستونزې ورحل کوي. دوی پر واکمن حکومت غږ کوي چې ورته ډول د نورو ځوانانو ته هم کاري فرصتونه برابر کړي. مدت 3 سال میشه با اینجا کار میکنیم و خیلی خوشحال هستیم. مدت 3 سال میشه که نفقه فامیل از این پیدا میکنیم. در 2 سال اخیر یه مقدار کارهای ما کم بود، عایدات ما هم کم بود. با نام خدا و فضل خدا امسال خیلی عایدات ما هم خوب است. قسمی که میبینید صندوقام زیاد شده، اصلام چه زنبورا مسائل خوب تولید میکنیم. امسال ما هم کوشش میکنیم که یک اصل با کیفیت به مردم خود عرضه کنیم. فعلا در این فارم ما کار میکنیم. ما بسیار راضی هستیم که فعلا برای ما کار شد با اینکه وضعیت بسیار خرابه کشور ما خودتان شاهد هستین، ولی بسیار خوشحال هستیم که نفقه فامیل و نفقه خانواده خود را حداقل مهیا کردن میتونیم و از دولت خواهشمندیم که لطفاً یک زمینی کارهای دیگر جوانان هم فراهم کنند. د معلوماتو پر بنسټ په بلخ ولایت کې دا مهال د شاتو د مچیو شاوخوا 50 فارمونه موجود دي چې په ټولیزه توګه 1500 د مچیو صندوقونه پکې دي. په دغو فارمونو کې 2 ډوله کورنۍ او بهرنۍ مچۍ شته دي چې په کال کې 3 ځله بهترینه شات تولیدوي. د محصلینو په خبره د 1 کیلو با کیفیته شاتو بیه له 200 نیولې تر 1000 افغانیو پورې په بازارونو کې پلورل کیږي.